سنوبر خانه که الله ته منظور نو روانه هفته کې به دا واده کوو ټول انتظامات مکمل دي بس زموږ د طرف نه هر څه مکمل دي وروره صرف د ډوډۍ د وړو انتظار دی سنوبر خانه الله دې پکې خیر واچوي که الله ته منظور انشاءالله دا کار به وشي او د لونو پلاران ډېر بختور وي چې په هغې عزت باندې لور د خپل کور شي دلدار بچي سره مې دا غم و رستم خان کاکا به د بچی نه د رضا تپوس کړی و که نه ولې نه ما د خپلې لور نه تپوس کړی دی زه د لور د رضا نه بغیر داسې کولی شم ما ته هم پته وه چې زما یار داسې نشي کولی الله دې د دلدارو د سلما بچی نصیب د خوشبختۍ علامت وګرځوي دلدار بچي ما ته پته ده کاکا چې تاسو څه ویل غواړئ تاسو هم دا ویل غواړئ که نه چې ته سلما پسې لاړې خو ځان سره دې راوسته سلما ستا ښځه ده او د ښځې خفګان د خاوند په ورتلو ختمېږي بچې سلما چېرته روانه یې لږ خپل کور ته ځم خپل کور ته نو خپل کور خو ستا دا دی که نه د خپل پلار کور ته ځم هغه زما خپل کور دی سلما بیبي ګوره د واده نه پس هر جینۍ د خاوند کور ته خپل کور وایي ښه او د مور پلار کور ته د مور او پلار کور وایي یاره په دې خبرې کې د بحث ضرورت نشته زه ټیک شوم زه پلار کره ځم بس دلدار بچي زمان ګور خپل پلار کره ورسوه هیڅ ضرورت نشته ما د پاپا ګاډه راوخته ده نو زه تا ته ازادي هم نشم درکولی ته ماله ګاډی نه راکړې که نه زه په ټیکسي کې تللی شم ډونټ ټچ می کېږه دلته کېږه تا ماله دیکه راکړه ماله د دیکه راکړه سلما ته ماله پړک راکړې تر اوسه پورې زما پلار هم ماته پړک نه دی راکړی دا سپېړه تا ته د خاوند پیژنګلو ده خاوند ته خو زوړ سړی ستا خو خیالات هم زړې زمانې دي او دا نوې زمانه ده دا سپېړه به تا ته ډېره ګرانه پرېوځي نه 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 کاکا خبره د خفګان د ختمېدو نه ده خبره د ضد ده خو ما ته داسې لګي چې هغه ضد نیولی دی چې زه ورپسې ورشم او زما بېزتي وکړي عزتي به دې ولې کوي خو ته وایې چې خبره ختمه ده خو بیا خبره ختمه شوه نه نه کاکا که تاسو دا ویل غواړئ که نه چې زه ترې معافي غواړم
داسې هېڅ چرې نشي کېدی. چرته زه خپل ملګری کره یم. ته کور ته راځې او که زه درشم دغې ځای ته؟ نه، زه به یو ورځ پس درځم. ما ته څه حق نشته؟ په دې مسئلې به مونږ بیا خبرې کوو. ته فوراً کور ته راشه. ټول کله نه دي پریشانه زما په باره کې. په دې کور کې د ټولو یو کار پاتې دی. تاسو ورته ولې وایئ زه ملګری کره یم؟ نو څنګه به مې خبره پټوله؟ عایشه هغه ټول تا ته پریشانه وو. تا ته پته شي چې هغه ټول څومره زیات خفه وو ستا په تلو باندې. شکر وباسه چې په عین موقع باندې دې پلار راغی. ګنې غټه مسله به شوې وه او هغې به بیا زما بېزتي کړې وه. بېزتي مخکې به نه کېده څو. عایشه خپلې مور سره تمیز سره خبرې کوه. تاسو ورسره کوئ تمیز سره خبرې یا نور ورسره کوي تمیز سره خبرې؟ زه ورسره څنګه وکړم؟ ته ولې تللې وې؟ زه دې کور کې تنګه شوم. عایشه ستا مسله څه ده؟ ته غواړې څه؟ زه غواړم چې دې دلته نه لاړ شي. عایشه چپ شه. پرېږده پرېږده چې ووایي. زه هم غواړم چې دا خبرې کوي خو زه یې واورم. زه ټول عمر له راغلی یم. که تا فکر راسره نه و نو کیدای شي زه دلته راغلی نه یم. क्या शिकन करो मेरा रानी هسې بس عائشة باجي جاي بيوقفها أبا جيكشي ربكم طرف تلاشم ربكم طرف تلاشم ربكم طرف تلاشم ربكم طرف تلاشم بچې وایه که نه ته څنګه یې؟ زه ښه یم مورې. افاقه بچې دا دنیا ده، سلام وکړه ورته. ما بچې دی. وعلیکم السلام. زما ښکلې بچې ته خو بلکل زما د بچي په شان دی. څنګه یې تاسو ټول؟ بھائی جان تاسو یقین وکړئ چې ستاسو په لیدو پسې زموږ سترګې ړندې شوې وي. افاق دې سره ملاو شو دا یې ترور ده. وای زار څه ښکلی دی. او دا یې د ترور خاوند دی. کور کې نور څوک ښکاري نه؟ هغه ډېره زیاته بدتمیزه ده. وړه ماشومه ده او دومره چالاکه ده. ښه ورته پته وه چې پلار مې 11 کاله پس را روان دی او بیا هم سکول ته لاړه. ټول عادتونه یې د مور په شانتي دي. दास जुंदे लोया खुदाया चितेरी गीप लंबू के कोर दबीने में तालाशो
बेमंजिला यमा पाते रबकम तरफ तलाशम रबकम तरफ तलाशम रबकम तरफ तलाशम रबकम तरफ तलाशम حیدر مونږ ته لږ متوجه شه مونږ تا له راغلو چې تا سره څو خبرې وکړو مونږ دله داسې لګو لکه هغه پاڼې بوټي نه ونه بوټي چې ورته ویلی شي داسې وره مونږ څه خبرې ته راغلي تا ته مونږ ته هم وکشه که نه خو بله څه ده چې ژوند کې دا کشالې نه وي بړه هم څه ژوند دي یاره کم ژوند چې د کشالو نه پاک شي او انشاءالله په جنت کې وي نو بس دا دی اوس غم په زړه کې اچولی دی نه دا خبره نه ده دا څنګه داسې داسې وي چې انسان د فولاد غونته مضبوط وي که نه لکه د مومو غونته کې ویل شي حیدره وره تا خو ټول عمر مونږ ته حوصله راکړې ده دا ته ولې داسې بې حوصله شوې کله ناکله ګوره ته زمونږ هم وره مونږ هم ستا د ښې دپاره لګیا یو ستا د ښې سوچ کوو اسده دلداره زه په خپله نه پوهېږم نه زه په خپل ژوند پوهېږم خو کله ستاسو حوصله او کله زما حوصله بس ژوند به تېرېږي نو یو کار و تاسو کښېنئ زه ورته ښکلې چای وایم صحیح ده صحیح ده ځه تا ته به چې وي بس بیره راوله ګوره حیدره بس بوټ ښه کړه ګوره ما ته نه ګورې زه ستا مخامخ یو مثال یم که نه په ما څه تېرېږي لګیا دي ګوره بس